دغه غونډه چې د هیوادوالو د ټولنیزو ننګونو د حل په برخه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د رول په اړه ترسره شوې وه. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو رئیس وویل په تیرو 3 کلونو کې د بلخ ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د شخړو 80 قضیې حل کړي چې پکې د کرنیزو ځمکو پر سر د سړځایونو، د اوبو د سرچینو د ویش په اړوند او همداراز د کورنیو ستونزو پر سر اختلافات پکې شامل وو. موږ هغه جرګې وو دا هغه لرو او سوي دي زموږ په راتګ سره الحمدلله تقریبا چې موږ خپل مناجې حل کړي دي څه کم په ډېر کم یعنې بیخي کم 50 تم انشاءالله تعالی هغه مناجې په دا کم وخت کې زموږ په رهبرۍ کې هغه حل سوي دي. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په ټولنیز یووالي کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او د عدالت ټینګښت او د اسلام د سپېڅلي دین پر اساس له مشرانو څخه اطاعت یې د خلکو او مسؤلینو ترمنځ د نږدېوالي اساسي لامل وباله. باید ویل شي چې په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کړې تر څو زیاتره شخړې د قومي جرګو په جوړولو او له دیني علماو سره د مشورې له لارې حل کړي چې ورسره د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په یاده موده کې د هیواد په 14 ولایتونو کې 1280 شخړې هوارې کړي دي.